الله راسه چیرې دا ساعت زه مړ کړم دا وخت ولې نه تېرېږي او دا غرمه ولې نه تېرېږي ما نن د جمعې ورځ دا وخت به ډېر ژر تېر سي خو نن ډېره ورځ وغمېده لالا دا خو بیخي د قیامت ورځ ځینې جوړه سوه لالا لمر بیخي یو ځای نښتې دی هېڅ نه ښوري لالا یار تا څه نارې جوړې کړې دي مړه دې کړلو وخت نه دی مشتې ستا عقل مشتې دی ته اوس څه شي تا ولې ګرمه له روژه داسې غمېدلې روژه صبر غواړي ته خو داسې کوې لکه یوه شته روژه نیولې داسې که ټول عالم روژه ده یو له داسې نارې نه وي لکه تش نارې وایي ته اوس ته څه کوې لالا د خلکو نسونه خو د کوچنیانو دي ما نس ماشین دی چې تیل ور ونه رسېږي غږ نه کوي لالا برایي ماښام پیشلمه کوي مال دونه به ډېره ډوډۍ وخورم چې د سبا پرې مې بس شي لالا په نس کې اوس داسې اوازونه دي داسې غږونه دي لکه پکتیکا کې چې د میږیانو جنګ یې دا د میږیانو غږونه نه دي وروره ته ولې داسې زه سره بې صبرۍ غږونه دي د بې صبرۍ خو لږ تسبیحات وکړه وروره روژه د هغه لپاره ذکرونه وکړه ته څه بلا اخیستی یې بله لالا چې تسبیحات هم کوم فکر وامه چې څنګه به فکر به مې ټوله په نس کې چې څنګه به سیخ کباب وخورم څنګه به کابلی پلو وخورم نو زه څه وکړم لالا ټوله ورځ چې تسبیحات کوم وظیفه کوم فکر مې په نس کې ګلخانه ورک یې که تا خو یې بیخي د نس کیسه پسې راخیستې ده وناستې راځه چې یو چم وکړو یو کیسه به در په لاس درکړمه چې خپله به دې فکر هغې خوا ته ورواوړي قرار به د تېر اختر کیسې را په یاد کړو هغه یادونه به را په یاد کړو ستا به دغه د نس چې دی دغه په نس کې چې کوم فکرونه بند دا به هغې خوا ته ورواوړي دا به دغه لوړ سیې رسي ته خو ګره عمر فکر دې په نس کې نستې لالا چې تېر اختر مې را په یاد سي اختر مه را په یادوه دا تېر اختر دې را په یاد کړې په تېر اختر کې موږ سخته غوښې وخوړې سختې وریجې مو وخوړې لالا او د تېر اختر چې مې را په یاد کړې اوس مې د بدن داسې ریږدي داسې لوږې اخیستی یم چې اوس څه شي وخورم کله به اذان وسي کله به ماښام سي لالا سبا ته مې بله کمپلا نیولی دی سبا د خیره مې لمونځ وکړئ بیده شومه بیده به یم در کوچني اختر یې په منځ به د اذان پر وخت راکښېنم دا خو روژه نه ده دا خو مازې خوب دی ته ستا ولې داسې یې یا خوب یا نس ته خو به د روژه کې دغه فکر ستا ځان سره نه لرې زه به د روژه کې تسبیحات وکړم د داسې مبارکه میاشت ده خدای پاک راوستلی د ذکر دپاره یې راوستلی د عبادت دپاره یې راوستلی چې موږ عبادت وکړو ته داسې خوب نس دا کومه کیسه ده تا پسې راخیستې ده روژه د دې دپاره چې موږ د غریب د حال څخه خبر سو لالا زه بیخي د غریب په حال پوه شوم تر ما نن ورځ په نړۍ کې غریب نسته لالا زما جوب خالي دی نس مې خالي دی دماغ مې خالي دی وزې مې سترګې د اوښکو ډکې دي هغه هم په دې چې ماښام ته 15 ساعته وخت پاته دی لالا ستا یوه روژه ماته څه فرمایش دی زما خو هلته ورته مې ویله مال پکوړې او شوروا پخه کړې بلا صحیح دی لالا هغه سرې پکوړې په غوړو کې چې لمبو ویې ته اوس ما پر زخمونو مالګې را دوړې لالا ته پوهېږې چې نن غرمه بیده ومه په خوب کې یو پکوړه راته راغله راته ویل چې راسه ما وخوره ستا لاس مې پر سر درد شوله یوه نه پکوړه وګوره خبرې وګوره روژې په سر نیوله تو خو بیا بیخي به روژې په سر نیوله ته اوس څه شي دا ګرد روژې دي یوازې ستا روژه نه ده څومره دا نس د باندې بار دی راځه چې یو ساعت نه دی عبادت به وکړو هم به دا وخت تېر سي هم مو د هغه دنیا لپاره ګټه ویسو دا له څه معنه ګرده ورځ دلته په خوب را باندې تېره هلته پر خوب تېره دا څه معنه یو ساعت به عبادت وکړو هم به مو دنیا ګټه سي هم د آخرت ګټه سي هم به روژه پر تا لنډه سي دونه به نس هم نه وي در سره ته ولې داسې که دا واورېدله ګلخان راځه چې یو ساعت پټپټانې وکړو دا وخت به درباندې تېر سي لالا په دې عمر کې پټپټانې چې زه پټ سم ما هېڅوک نسي پیدا کوی لالا زه سیده ځم په اشپزخانه کې پټېږم سیده په اشپزخانه کې چې هلته وچې ډوډۍ یې هغه بس ما ته غنیمت دی لالا اشپزخانې ته ولاړې چې پټ سوې چې روژه ونه خورې که دې روژه وخوړله ته پوهېږې چې څه کېږي کفاره د باندې اوري کفاره ته پوهېږې چې کفاره څه ته وایي شپېته مسکینان به مړه یا به شپېته روژې نیسي چې یو دغه روژه د سره برابر یو شپېته روژې کېږي یو شپېته روژې به ته نیسي پوهېږم لالا چې کفاره چیشته شپېته کسان مړول زه تر هغو شپېتو کسانو هم وږی یم لالا چې څوک پیدا سي ما ته ډوډۍ راکړي ثواب یې ډېر یې ځکه چې زه وږی یم لالا ته خو بیخي د ټوک باچا درته چې ولاړ سو روژه ماته دی یو ساعت وخت پاتې دی قرار به ولاړ سو هم به عبادت وکړو مسجد ته به ولاړ سو قرار به هم عبادت وکړو هم به دا وخت پر تا لاړ شي ستاسو خو دغسې نس غم در سره دی بله وا نس دی وږی یم تږی یم څنګه یم دغه ولاړ به سو یو ساعت پاتې دی
خو په یوه شرط درسره ځمه لالا. کم شرط دی هغه شرط بیا کم یو هغه دا شرط دی لالا چې جومات ته ولاړ شو چې ملا صاحب نصیحت کوي ته دا د جنت د میوو نصیحت به نه کوې چې جنت کې داسې میوې داسې هغه دي ځکه چې زه وږی یم نن دې نه کوي نورې ورځې دې بیا وکړي. لالا نن به ملا صاحب ته وایه چې دا کیسې به نه کوي دا چې دی دا میوو ده دا شونې کیسې کوي زما خوله اوبه کوي چې دا اوبه زما خولې ته ولاړې شي دا اوبه زه تېرې کړم روژه مې ماتېږي. خو تا نن به لالا ملا صاحب ته نن به د صبر کیسې کوي چې صبر کوئ او دا دښتو کیسې به کوئ دا شنه دښتونه دي داسې کیسې به کوي لالا به د میوو کیسې به نه کوي نن به د صبر کیسې کوي. ولاړ شه تا خو که سره زما خبره نه ومنل در هر څومره نصیحت چې درته وکړمه ته به اصطلاح نه سې درته چې ولاړ شه دلته لمونځ وکړو په روژه مات نه دی په روژه مات په اوله په کوړه نه ده ستا په خوله کې به زه دا کوم چې دا انس غم خو ستا دومره انس غم ستا سره درسره دی دا غم خو به ستا نه ورک شي اول په کوړه کې دغه زه در کوم. مننه کور ودان لالا چې په مسجد کې پکوړه راکړې باید د غټه پکوړه یې چې معده راسه خوشحاله شي. شا دې راورسېدي ګرده ورځ د هغسې مې خوله وازه نیولې و شی نو اوس دا د یو شی راورسېدي.